د زمرد کتاب دا د یو غختلی او نومیالي باچا او د هغه د غرور د ماتې کیسه ده. د فریټز جیرالد په نوم یو باچا د فاننټارا په سلطنت کې پاچاهۍ کوله. یو ورځ د هغه لور پیدا شو. د هغې ماشومې د ښه بخت له کبله د هغې د پیدایښت سره پر سلطنت بارانونه پیل شول او د 3 کلونو وچکالي له منځه لاړه. د سلطنت ټوله ځمکه له فصلونو او کروندو زرغونه شوه. کاڼ کیندونکو د سرو زرو یو نه ختمیدونکی کان وموند او د سلطنت ټولو وګړو ته په بهر کې میشتو دوستانو او د کورنۍ غړو له لوري د ښو خبرونو زیری ورکړل شول. د ماشومې دغه ځانګړتیا ته نه یوازې باچا او د سلطنت د نورو خلکو پام شو، بلکې ښاپیرۍ هم پرې خبرې شوې او د هغې لپاره دعا کولو لپاره ماڼۍ ته په راتلو شوې. د نیکمرغۍ ښاپیرۍ ته ښه راغلاست ووایاست. او زما ګرانی بچی، ته به د یو داسې مینه ناک او مهربانه زړه خاوند یې چې له ټولو مخلوقاتو سره به مینه ولري. اوس د الهام ښاپیرۍ ته ښه راغلاست ووایاست چې زموږ شهزادګۍ لپاره دعا وکړي. او ګرانی شهزادګۍ، له ټولو سپېڅلي شیان به تا ته الهام در وبخي. کله چې تاسو لمر او ستورو ته ګورئ نو تاسو به نظمونه ولیکئ او د بهیدونکو سیندونو او مرغیو غږونه ورته موسیقي به جوړه کئ. هیله کیږي چې د عقل ډېرې درنې ښاپیرۍ ته ښه راغلاست ووایاست. ته به ډېره هوښیاره اوسې. د غچ پر ځای به شفقت، بریا پر ځای به زده کړه او د غرور پر ځای به خوښي وټاکې ګراني. او په پای کې د نادره خزانو ښاپیرۍ ته ښه راغلاست ووایاست. هره هغه اوښکه به په مرواریدو بدلیږي چې ته یې تویوې. باچا د نادره خزانو د ښاپیرۍ په دې دعا سره په تمسخر سره وخندل. دا نو له څه ډول دعا وه؟ باچا سلامت، دا زما دعا وه. په خپل چوپړ کې ومنئ. زما د لور په راتلو سره په ټول سلطنت کې خوشحالۍ راغلې. هغه څه ضرورت لري چې وژاړي، او که چیرې و هم ژاړي نو د هغې لپاره بې شمیره جواهرات او سره زر شتون لري. هغه مروارید ته اړتیا نه لري. اوه باچا، هغه پاچا چې مغروره وي هغه یوازې خپل سلطنت او خپلو خلکو ته ویجاړی راولي. غرور د نیکۍ او عقل دښمن دی. تاسو په پاک نیت سره د ورکړل شوي یوې ډالۍ سپکاوی وکړه. مګر آیا ډالۍ په خپله هم باید یو څه د درناوي وړ وي او که نه؟ نو تاسو ثبوت غواړئ چې دا ډالۍ د درناوي وړ ده؟ سمه ده، کله چې ستا لور 14 کلنه شي نو هغه به په ځنګله کې ورکه شي او یوازې هغه وخت به تاسو ته بیرته یو ځای شي کله چې د مرواریدو په توګه د هغې بهول شوي اوښکې تاسو هغې ته بیرته ورورسوي. ښاپیرۍ یو دم له دربار نه تری تمه شوه او ټول چوپ پاتې شول. خو مغروره باچا د هر څه ته هیڅ ارزښت ورنه کړل. زما په څیر تر ټولو غښتلي پوځ په درلودلو سره به د دې سلطنت هیڅ ماشوم هم په ځنګله کې ورک نه شي. شهزادګۍ خو ډېر لرې خبره ده. وارخطا کېدو ته هیڅ اړتیا نشته. جشن بیرته شروع کړئ. شهزادګۍ په رښتیا هم د ښاپیریو د دعاګانو په برکت د یوې مهربانې، له طبیعت سره مینه لرونکې، د نظمونو لیکونکې، د لمر او ستورو سره مینه لرونکې او په سیندونو کې د روانو اوبو او د مرغیو له سندرو له غږونو نه الهام اخیستونکې موسیقۍ جوړونکې پیغلې په توګه رالویه شوه. هغه یوه تکړه آزغلونکې وه او په ځنګلونو او غرونو کې له ګرځېدلو سره یې مینه درلوده. د یوې خوشحالې او ښه اخلاقو ماشومې نه چې د سلطنت په ټولو خلکو ګرانه وه، هغه د سترګو په رپ کې یوه 14 کلنه پیغله شوه. د هغې د 14 کلنۍ زوکړې په ورځ زما ګرانې شهزادګۍ، د خپلې زوکړې پر ورځ له مانه څه غواړې؟ پلار جانه، بس یوازې یو څه. هیله کوم نن مې پرېږده چې ځنګله ته لاړه شم. هیله کوم. ما درته وویل چې نه. خو نن زما د زوکړې ورځ ده. زه غواړم چې له خپلو ملګرو سره وخت تېر کړم، له ونو سره، له مچیو سره، له سیندونو سره. ژمنه کوم چې له غرمې مخکې به بیرته راشم. زه د دې اجازه تاته نشم درکولی. پرېږده چې لاړه شي. زه به ورسره خپل تر ټولو تکړه ساتونکي ولېږم، بلکې زه په خپله ورسره لاړ شم. هیڅ اندېښنه مه کوه. فکر کوم چې ستا له یاده ووتل. نن د دې جلۍ 14مه کلیزه ده. او آیا ستا له یاده ووتل چې زموږ پوځ په دنیا کې تر ټولو غوره پوځ دی؟ راځه چې ځو ګرانې، نن به زه هم در سره لاړ شم.
موږ به باچا او شهزادګۍ په ځنګله کې د هغوی برخلیک ته پرېږدو او په وخت کې به لږ شاته لاړ شو. یوه ورځ یو ځوان علاقهدار له یو ځنګله نه تېرېدلو. هغه له ډېرې مودې راهیسې په ځنګله کې ورک شوی و، خو هیڅ پرېښانه نه و، ځکه چې په ځنګله کې بېلابېلو مرغانو او له اوبو ډکو خوړونه سره د هغه ساعت تېر و. اوس مهال هغه یو بوډۍ ښځه ویني چې په شا یې بار اخیستی. هغه غوښتل چې مرسته وکړي، خو د یو دهقان له لوري درول کیږي. هغې ته مه نږدې کېږه. ولې؟ هغه ډېر کمزورې ده. آیا ستا په نظر مرسته باید ورسره ونه کړو؟ هغه عجیبه غوندې ده. آیا د هغې په شان یوه بوډۍ ښځه په یوه ځنګله کې وګرځي؟ هغه کومه عادي ښځه نه معلومیږي. شاید جادوګره اوسي. خو ته پوره ډاډه نه یې چې هغه جادوګره اوسي او یا نه. په هر صورت زه باید ورشم او له هغې سره مرسته وکړم. انۍ، بار دې راکړه چې مرسته در سره وکړم. باید درته ووایم چې ډېر دروند دی زویه. شاید، خو ستا لپاره، زما لپاره نه. دومره ډاډه مه اوسه بچیه. او باید دام درته ووایم چې که غواړي بار له مانه واخلي نو باید له هغه غر نه هاخوا زما تر کور رسېدو پورې په ځمکه کې نږدې زویه، پوه شوې؟ او سمه ده انۍ، که چیرې ته په دې غر په دې زړو پښو پورته کیدی شې نو زه خو حتما پورته کیدی شم. بار دې راکه، ژمنه کوم په ځمکه به یې نه ږدم. په یاد ولره چې ښه خلک خپله ژمنه نه ماتوي. نو یو ځل بیا هم فکر وکړه زویه. فکر مې وکړو او ژمنه کوم. راکه، بار دې ماته راکه. انۍ په ډېرې اسانۍ سره خپل بار له خپلو ولو ښکته کوي او علاقهدار ته یې ورکوي. خو بار دومره دروند و چې علاقهدار نږدې د دروندوالي له امله غورځوي. دا څومره دروند دی؟ تر اوسه دې څنګه وړلو؟ اوه، د ځوانانو غرور. آیا اوس پوه شوې چې دومره غښتلی نه یې؟ ها، البته چې زه غښتلی یم. سمه ده نو راځه، هسې دې د بار وړلو ژمنه کړې ده زویه. راځه هله. علاقهدار په دې هیڅ پوه نه شو چې څنګه دومره یو دروند بار چې یوې بوډۍ ښځې په اسانۍ سره اوچت کړ د هغې لپاره دومره دروند دی. خو هغه بار وړلو. په غر د ختلو پر مهال هغه احساس وکړ چې هغه نور دغه بار نشي وړلی. یو څو دقیقو لپاره اجازه راکړئ چې بار په ځمکه کې کېږدم. نور چې دمه ونه کړم یو قدم هم نشم اخیستی. نه نه، تا ژمنه کړې بار به په ځمکه نه کېږدي. راځه، کله چې کور ته ورسېدو زه به یو انعام هم درکړم، پوه شوې زویه؟ هله. خوارکي علاقهدار په ډېرې سختۍ او عزم سره بار یوړلو او آخر کې هم دوی د بوډۍ ښځې کور ته راورسېدل. څرنګه چې هغوی د کور په دروازه ننوتل د بتو یوه ډله په دې توګه د بوډۍ ښځې ښه راغلاست ته راغلله لکه د خپلې مور ښه راغلاست ته چې راځي. اوه زما ماشومانو، بار تر هغه ونه لاندې کېږده. زه به درته د سکول لپاره یو څه راوړم. علاقهدار د دې خبرې په اورېدو ډېر زیات خوشحاله شوه او د هغې ونې تر یخ سیوري لاندې یې سره د بار ځان هم وغورځوو. یوه بته سره د جګ او ګیلاس راغله او په ګیلاس کې یې علاقهدار لپاره شربت واچوو او په لاس کې یې ورکړ. شربت دومره خوندور او یخ و چې علاقهدار یې سمدلاسه تازه کړ. بوډۍ ښځې هلته ورغی. دا ځوان پر ما ډېر مهربانه و. هغه ما ته د مرستې لپاره راغی او د بار د دروندتیا سره سره یې ما سره مرسته وکړه. د خپلې ژمنې سره سمې دغه بار په غره کې دلته له ما سره راوړه. ځوانه، ته اوس د خپل انعام حقداره یې، پوه شوې؟ انۍ، زه په خپل قوت ډېر مغروره وم. تاسو ماته د عاجزۍ ارزښتناکه درس راکړ. همدغه انعام زما لپاره بس دی. خو ما هم له تا سره ژمنه کړې وه او زه باید ستا په څېر خپله ژمنه پوره کړم. دا واخله، بخت به دې روښانه کړي. علاقهدار زمردی کتاب اخلي، له بوډۍ ښځې څخه مننه کوي او له کور نه یې وځي. له ورځو راهیسې په ځنګله کې له ورکېدو نه وروسته هغه بالاخره ښار ته راځي. هغه غوښتل په شاهي ماڼۍ کې د کار کولو لپاره له باچا سره وګوري. پاچا سلامت، زه یو پوه انسان یم. که چیرې تاسو مهرباني وکړئ او زما د مهارتونو آزمایلو سره موافقه وکړئ نو زه ډاډه یم چې ستاسو لپاره د خدمت جوګه کیدای شم.
زما له لورې د یوې عاجزې تحفې په توګه زما تر ټولو ارزښتناکه شتمني غواړم تاسو ته وړاندې کړم. پلار جانه، دا زما د خوښې ځای دی. تاسو وګورئ، له دې ځای نه ټول ځنګل ښکاري که نه؟ واو، رښتیا هم څومره ښکلی ځای دی. په ناڅاپي توګه په ټول ځنګله داسې یو غبار راټیټ شو چې باچا حتی خپل لاسونه هم نشو لیدلی. له یو څو شیبو وروسته چې کله غبار ورک شو نو معلومه شوه چې شهزادګۍ نشته. زما لورې، شهزادګۍ چیرته لاړې؟ چیرته یې لورې؟ دا خو د ښاپیرۍ هغه جادویي نښه ده، هغه مروارید چې زما د لور اوښکې سره به بدل شي. تا چیرې دا وموند؟ دا کتاب چا درکړ؟ دا چیرې وه؟ آیا دا دې چیرې لیدلې ده؟ زه له 3 کلونو راهیسې خپلې لور پسې ګرځم، تر اوسه مې د هغې په اړه هیڅ هم نه دي پیدا کړي. باچا سلامت، زه خو په دې نه پوهیږم چې شهزادګۍ چیرې ده، خو زه کولی شم تاسو د هغې بوډۍ ښځې کور ته بوزم چې ماته یې دغه کتاب راکړی. که ستاسو اجازه وي زه به لومړی هلته لاړ شم تر څو د هلته تللو لپاره سمه لاره په نښه کړم. تر هغه پورې تاسو هم د راتګ لپاره تیاری ونیسئ. زما تر ټولو تکړه آسونه له ځانه سره واخله او همدا اوس روان شه، موږ هم حرکت درکوو. همدې سره علاقهدار روان شو. کله چې هغه ځنګله ته ورسېدو نو تیاره شوې و او هلته د بوډۍ په کور کې زما بچیه ګوره ورشه سیند ته. ولې زر راغلی؟ زه پوهیږم چې په سیند کې څه وشول. ډارېږه مه ګرانې، زه دننه لاړه شه او وزرونه دې وچ که. وخت را ورسید. ورشه. آفرین، ډېر ښه کار دې وکړه بچیه. کله چې په بته بدله شوې شهزادګۍ کور ته دننه ځي، علاقهدار هم کور ته رسیږي او همدې سره باچا او ملکه هم را رسیږي. ما ولیدل چې شهزادګۍ دلته راغله. هغه په یوه بوته بدله شوې ده، مګر اوس هغه بیرته بدله شوې. پاچا سلامت دغه ده. کوم شي تاسو دلته خپلې لور پسې راوستی یاست؟ څنګه چې تاسو ویلي وو همهغسې د هغې اوښکې په مرواریدو بدلیږي. زه د خپل غرور له کبله ډېره بخښنه غواړم. ته پوهیږي ستا لور ستا په شان هیڅ غرور نه لري. ما هغه په سمه توګه وازمایله. نه مهربانې میرمنې، تا پر ما د لور په شان پام ساتلو. زه اوس پوه شوم چې تاسو به ویل چې هغه پاچا چې مغروره وي هغه یوازې خپل سلطنت او خپلو خلکو ته ویجاړی راولي. غرور د نیکۍ او عقل دښمن دی او دا درس زموږ ټول لپاره ډیر اړین و. تاسو په هره معنی یوه ښه زړه لرونکې شهزادګۍ یاست. ما وبخه ای پاچا سلامت چې تاسو په دې ډول دا درس زده کړ، خو یو مغرور پاچا یوازې خپل سلطنت او خلکو ته ویجاړی راولي. غرور د نیکۍ او عقل دښمن دی. زه اوس پوه شوم. ستا نادره خزانه د مرواریدو اوښکې نه وې، بلکې زموږ لپاره دغه درس و چې تا موږ ته راکړو. مننه. زه باید اوس لاړه شم. زه تاسو ته دعا کوم چې تاسو نور په ژوند کې هیڅ ونه ژاړئ. هر څه چې ستاسو په ژوند کې تیریږي ستاسو زړه به تل د خوشحالۍ لپاره یو دلیل ومومي. په همدې توګه باچا او ملکه له مهربانې شهزادګۍ سره بیرته ستانه شول. علاقهدار په شاهي دربار کې په دنده مقرر شو او له شهزادګۍ سره یو ځای د یو ښه ملګري په توګه د ټول سلطنت خلکو په چوپړ کې بوخت و چې د باچا او د ملکې لپاره ډیر د خوښۍ ځای و.
سلطنت د سوکالۍ، آبادۍ او خوشحالۍ ځای وګرځېدلو، خو باچا هیڅکله هم بیا ځان پرې نه ښود چې مغروره شي.